په والله وجاړه الله ته تا داسې ګناه کړې ده داسې خطا دې کړې ده الله دې دومره خفه کړی دی چې الله غواړي نه چې ته زما مخې ته ودرې تا ته الله توفیق نه درکو د تهجدو د جمع د مونځ توفیق تا ته نه میلاوېده د قرآن د تلاوت توفیق تا ته نه میلاوېده د ذکر اذکار توفیق تا ته نه میلاوېده په خپل به دې ګناهونو باندې وجاړه په خپل ځان باندې وجاړه خفه شه چغې ووهه الله ته چې الله دا کومه ګناه ده چې زه تا دونه بدي شوم دا کومه خطا مې کړې ده چې الله زه ستا دومره بدي شوم الله دا کوم جرم مې کړی دی چې ته ماله دومره توفیق نه راکړې چې زه ستا مخې ته ودرېږم خو هغه میاشت که په دې میاشت کې م تا ته الله د بندګۍ توفیق نه درکوي په دې میاشت کې م الله تا خپل مخې ته نه ودروي په دې میاشت کې م تا ته د جمع توفیق میلاو نه شي په دې میاشت کې م تا ته د تلاوت توفیق میلاو نه شي په دې میاشت کې م ته د ذکر او اذکارو اهتمام ونه کړي په والله وجاړه الله ته تا داسې ګناه کړې ده داسې خطا دې کړې ده الله دې دومره خفه کړی دی چې الله غواړي نه چې ته زما مخې ته ودرېږي او الله زموږ بندګۍ ته محتاج نه دی محتاج دی الله زموږ بندګۍ که موږ روجي ونیسو الله ته په څه فایده میلاویږي که موږ تلاوتونه وکړو الله ته فایده میلاویږي که موږ صدقې ورکوو الله ته وررسي څوک داسې ښودی شي چې هلکه ما صدقه ورکړې ده په رب مې احسان کړی دی الله له مې ورکړې ده دا خو زما او ستا د فایدې دپاره ده ما او تا صدقه روجي تلاوتونه په دې اساس کوو چې الله ما د جنت مستحق جوړ کړه ما جنت ته داخل پسې ده که نه ده نو د دې فتنو په دور کې چې د بندګۍ توفیق درته میلاو شو لږ نه ډېر شکرونه ادا کړه ډېر شکرونه ادا کړه د رب داسې نه چې ناشکري وکړې او الله دې ګورې د بندګۍ توفیق درنه واخلي دا ډېره خطرناکه خبره ده ما او تا ته به داسې وړه شانتې ښکاري خو په والله هغه خلک چې نیکان خلک وو که د هغوی نه به د تکبیر اولا سره صرف د مونځ په حالت کې تکبیر اولا دې قضا شو جړلې به یې روټۍ به ورله خوند نه ورکوه جمع مونځونه د مونږ له لاړ شي هېڅ په تندې ګرځي د رمضان المبارک دا میاشت ای د عبادتونو سیزن دا یو قسمه الله رب العالمین په مونږ احسان وکړي چې زمونږ په ژوند کې راوست اشاره دیته ده بنده ګورې په ما تا باندې ډېر غټ رحم وکړو ډېر احسان مې در سره وکړو تا ټول 11 میاشتې ګناهونه کړي دي راشه د رمضان المبارک دا میاشت مې در باندې راوسته په دې میاشت کې یو پیره ماته لاسونه اوچت کړه چې زه دې مغفرت نصیب کړم ځکه په دې ټوله میاشت کې الله خپلو بندګانو ته مغفرت نصیب کوي او چاته چې به مغفرت نصیب نشي حدیث دې بار بار موږ هم بیان کړی علما هم بیانوي جبریل خیري کړي دي د الله رسول پې امین ویلی دی بعدن چې د جنت نه دې لرې پاتې شي د الله د رحم نه دې لرې پاتې شي څوک لمن ادرک رمضان فلم یغفر له چې د رمضان المبارک میاشت راغله او ده ته پکې مغفرت نصیب نشي څه مو خیال دی زما او ستا نه دا رمضان څنګه په غفلت کې روان دی که نه دی ما ته به د یو ختم ته خوشحاله چې دا ختم نه دی نه یې زما زه اکثر د خپلو ملګرو ته د دې رمضان المبارک په دې موقع کې دا خبره کوم ګورې زما او ستا دا عبادات هسې لوبې دي ګورې قسم په الله دا لوبې دي که چېرته سلف په دې وخت کې را ژوندي شو زما او ستا دې حالت ته یې وکتل او په دې رمضان کې زما او ستا سستۍ ته یې وکتل په والله دا چغې به ووایي چې یاره څنګه ناشکره خلک یې څومره بې قدره خلک یې دومره قیمتي لمحات په تاسو راغلي او داسې غفلت په دې لمحاتو کې م تاسو له خوبونه درځي زما عزتمندو د الله غټ احسان دی چې موږ یې دې محفل ته راجمع